افغانستان غواړو جوړ افغانستان ودان افغانستان ودان افغانستان غواړو جوړ افغانستان الحمدلله ورستر باندې مقتدی روان ودان افغانستان غواړو جوړ افغانستان. په دې ویډیو کې به درته د تورخم دروازې او همدا ډول د پاکستان د دفاع وزیر او استخباراتو د مشر راتګ افغانستان ته په همدې توګه په دې به هم درته راپور ولرو چې د امریکا ایالاتي محکمې فیصله کړې ده چې د افغانستان ارضي شتمني به د سپتمبر د قربانیانو ته نه ورکول کیږي. همدا ډول د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفي ویډیو به درته ولرو چې هغه په نیمه شپه په کوڅو کې ګرځي او د خلکو څخه د هغوی د احوال پوښتنه کوي. دا ډول نن د کابینې 44مه غونډه ترسره شوه. دا چې په دغه غونډه کې څه فیصله شوې ده په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د افغانستان د عوایدو ډیروالي په اړه به هم درته راپور ولرو. د کندهار د ګمرک عواید تقریبا د تیر حکومت په پرتله 90% زیاتوالی ښیي. د کندهار سپین بولدک مهم ګمرک ده چې افغانستان ته ډیر وارداتي مالونه له همدې لارې څخه راځي. هیله ده د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ. همدا ډول ستاسې نیک نظرونه او کومنټونه موږ ته حوصله راکوي. هیله ده خپل نیک نظر را سره شریک کړئ. دین باندې وروزي بچي د میرویس خان. دا د افغانستان صدر اعظم لومړنی مرستیال ملا عبدالسلام حنفي ده چې په نیمه شپه راوتلی او د خلکو احوال ودان افغانستان غواړو جوړ افغانستان جبال شرف امان ودان افغانستان غواړو جوړ افغانستان ټول یو موټی شي تللو خپل وطن ته جلا شي لکرا کې او نفرت تیر شي او بل سره پوخ شي لنور جلا شي لنور جلا شي رازي لالا سما ورکوي بخشا او امان ودان افغانستان. د پاکستان دفاع وزیر او د استخباراتو مشر یې په یو نا اعلان شوي سفر کابل ته راغلی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې له دې څخه 2 ورځې وړاندې په ننګرهار کې د ډیورنډ فرضي کرښې سره نږدې په دور بابا کې د پاکستاني او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه شوې وه چې د دې شخړې په نتیجه کې یو طالب وسلوال شهید شوی او همدا ډول د پاکستان پوځ ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. همدا ډول د دې څخه وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه او د دواړو لورو ترمنځ تقریبا په تورخم کې هم 2 ساعته جګړه شوې وه. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف نن چهارشنبه د یو لوړپوړي پاکستاني پلاوي سره په کابل ته رسیدلی دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر له پاکستاني پلاوي سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې کتلي دي. د ملا عبدالغني برادر له دفتره په خپرو شوو انځورونو کې ښکاري چې دغه جګپوړی پاکستاني پلاوی د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ترڅنګ د هغه هیواد پوځي څارګري ادارې مشر جنرال ندیم انجمن د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازی صادق خان او د کابل لپاره د دغه هیواد سفیر عبیدالرحمن نظامانی هم لدي. د افغانستان لخوا په دې غونډه کې د ملا برادر ترڅنګ د اسلامي امارت د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد، همدا ډول د استخباراتو د لوی ریاست مشر ښاغلی عبدالحق وثیق صاحب هم ښکاري چې په دې غونډه کې شته. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په وروستیو کې په افغانستان نیوکې کړي دي او دا یې په ډاګه کړي چې افغانستان له ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو له تحریک څخه ملاتړ کوي. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو ویلي و هغه څوک چې له ټي ټي پي څخه ملاتړ کوي د دوی دوست نشي کېدلی.
خو د بلاول بھټو دغه خبره پاکستاني طالبان په تونده توګه رد کړې ده. هغوی په اعلامیه کې ویلي دي دوی د هیواد په داخل کې خپل ځایونه لري او دې ته اړتیا نه لري چې د افغانستان له خاورې څخه استفاده وکړي، بلکې دوی د پاکستان په دننه کې خپل فعالیت لري او خپل سیمې تر کنټرول لاندې لري. دا سفر په داسې مهال کېږي چې تورخم دروازه لا هم د اسلامي امارت لخوا تړل شوې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پکې ډزې مسوي وي. په دغه ناسته کې په کوم موضوعاتو خبرې شوي دي؟ په داسې حال کې چې پاکستان په دې روسو کې په پرله پسې توګه د افغانستان له ورپېښو خطرونو او ناامنیو اندېښنه ښودلي، د طالبانو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ښیي چې د غونډې تمرکز ډیر پر اقتصادي مسایلو و. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي په دې کتنه کې دواړو لورو د اړخیزو مناسباتو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو په پراختیا باندې بحث کړی او خبرې یې کړې دي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې ملا برادر په دغه غونډه کې ټینګار وکړ چې سوداګري او اقتصادي مسایل دي له سیاسي او امنیتي مسایلو جلا سي او هیڅ کله دې د سیاست ښکار نه کیږي. هغه همدارس د پاکستان او افغانستان په خواړو کې ټینګار کړی، ویلي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصاد اړیکې د کابل او اسلام آباد په ګټه دي. په خبرپاڼه کې راغلي ملا عبدالغني برادر له پاکستاني لوري د هغه بندیانو د خلاصون غوښتنه هم کړې چې اوس مهال د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. په دغه خبرپاڼه کې راغلي چې د طالبانو اقتصادي مرستیال پاکستاني پلاوي ته ویلي تورخم او سپین بولدک کې باید د ټولو مسافرو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې او د عاجلو ناروغانو په تګ راتګ کې باید ځانګړي اسانتیاوې رامنځته شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم له دغه سفر وروسته په یو ټویټ کې د سفر په اړه جزئیات خپاره کړي دي. د هغه هیواد د ویان دفتر لیکلي دي د دفاع وزیر په مشرۍ لوړپوړی پلاوی په کابل کې د افغانستان د سرپرست حکومت چارواکو سره پر امنیتي موضوعاتو له ترهګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي. د اسلامي امارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې د پاکستاني پلاوي د خبرو سفر ایجنډا په اړه واضح څه نه دي ویل شوي، خو پاکستاني لوري د افغانستان اسلامي امارت ته د ذکر شوو مسایل د حل ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې په دې اړه به اړوند وزارتونه او موظف شوي کمیټې په چټکۍ سره کار وکړي. خواجه آصف چې ځلونه یې پاکستان کې ناامني د خپل هیواد د تیرو کړنو او غلطو پالیسیو سره تړلې بللې. دغه سفر په اړه یې مخکې څه نه ویلي. دغه سفر ډیره برخه په اقتصادي مسایلو راڅرخي. په داسې حال کې ده چې پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده او دیوالیه کېدلو ته یې میاشتې نه بلکې د ورځو حساب پاتې ده. په داسې حال کې که چیرې پاکستان او افغانستان خپل تجارت ته پراختیا ورکړي د دواړو هیوادونو په ګټه ده. له هغې وروسته چې په پېښور کې چاودنه شوې ده د افغانستان څخه پاکستان ته تلونکو افغانانو سره پاکستان لخوا سختي شروع شوې ده. له همدې امله د تورخم دروازه هم بنده شوې وه. په نیویارک کې یو محکمې د افغانستان د شتمنۍ په اړه پریکړه کړې ده. د افغانستان مرکزی بانک د امریکا د ایالتي محکمې له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی ده. د افغانستان مرکزی بانک په نیویارک کې د محکمې د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د سپتمبر د 11 د بریدونو قربانیانو ته د افغانستان له کنګل شویو شتمنیو څخه د 3.5 میلیارډ ډالرو د ترلاسه کولو حق نه لري. د افغانستان مرکزی بانک نن په یو خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي د افغانستان د بهرنیو اسعارو زیرمې د هیواد د اتباعو ملکیت ده او له قانون سره سم د پولیسو بعد د مالی سیستم د پیاوړتیا او له نړیوالو سره د سوداګریزو اړتیاو په رامنځته کولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د دغه بانک په خبرپاڼه کې دغه راز راغلی چې د افغانستان د مرکزی بانک مشرتابه پلاوی نړیوالو بنسټونو ته ډاډ ورکوي چې ټولو منل شویو نړیوالو معیارونو، اصولو او مقرراتو ته ژمن دي او خپل نړیوال مکلفیتونه په ښه توګه سرته رسوي. د 2021 کال د اګست میاشت په 15 له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته امریکا د نورو لویدیځو هیوادونو له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې کړې. د افغانستان له 9.5 میلیارډ ډالرو زیاته سرمایه کنګل کړې ده. د دغو پیسو له جملې څخه یې د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 1 میلیارډ ډالر منجمد شوي. دغه پیسې اوس د نیویارک په فدرال ریزرو بانک کې ساتل کیږي. قاضي د دې پیسو په اړه ویلي دي که د اجازه ورکړي چې دا 3.5 میلیارډ ډالر دغه کورنیو ته ورکړل شي دا به په دې معنا وي چې ګواکې په افغانستان کې د طالبانو حکومت قانوني دی چې امریکا حکومت یې په رسمیت نه پیژني.
هغه ویلي دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان د خلکو پیسې دي. په داسې حال کې چې د عارضو کورنیو وکیلانو ویلي چې دا پریکړې به په لوړه محکمه کې وننګوي. د اسلامي امارت هم د دغې پریکړې ملاتړ کړی دا. ویلي دي چې امریکا دې د افغانانو شتمني په خپله خوښه ځان ته نه اړوي، بلکې دا د عامو افغانانو شتمني ده او هیڅ چا پورې هم نه ده تړلې. امریکا هیڅ ډول قانوني او حقوقي حق نه لري چې دغه شتمني چې د افغانستان بانک پشتوانه ده د سپتمبر د قربانیانو په نوم هغوی ته ورکړي. د افغانستان د کابینې 34مه غونډه د غوښې د تولید پراختیا کې پر اسانتیاوو د اقتصادي زونونو اړوند بحث شوی ده. د افغانستان اسلامي امارت د کابینې 24مه غونډه د نورو پریکړو ترڅنګ د ځانګړو اقتصادي زونونو اړوند د اقتصادي کمیسیون د 8مې غونډې 3م بند د ارزولو پریکړه وشوه او هم په هیواد کې د حلال غوښې د تولید د پراختیا لپاره د اسانتیاوو اړوند بحث وشو. دغه غونډه چې د ښاغلي رئیس الوزرا الحاج ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د رجب المرجب د میاشتې په 9مه د کب د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شوه. د اقتصادي کمیسیون د 8مې غونډې د 3م بند ارزونې اړوند د ملي دفاع، کورنیو چارو، صنعت او سوداګرۍ وزارتونو وزیرانو او استخباراتو لوی رئیس ته دنده وسپارل شوه. همدارنګه د حلال غوښو د تولید د پراختیا اړوند اسانتیاو رامنځته کېدو، له بهر څخه د حلال غوښو د واردولو د اړتیاو په دوامداره توګه د څېړنې او د غوښې د اړتیا سره سم دی د وارداتو د اجازې د ورکړې یا نه ورکړې په اړه د څېړنې او نظر شریکولو دنده هغه پلاوي ته وسپارل شوه چې مشري یې د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وزیر کوي. د کابینې د غونډه کې په سمنګان ولایت کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت اړوند ځمکې کې د ډبرو سکرو د مارکیټ جوړولو په اړه د ټولګټو وزارت د وزیر په مشرۍ د کلیو بیا رغونې او پراختیا، کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ، مالیې او د کانونو پټرولیم وزارت د مرستیالانو په ګډون پلاوي ته دنده وسپارل شوه چې د کانونو پټرولیم وزارت ته د یاد ځمکې د لیږد په باره کې هر اړخیزه څېړنه وکړي. له هغې وروسته چې د افغانستان د مالیې وزارت وویل په تیرو 11 میاشتو کې 100 میلیارد افغانۍ عواید یوازې له ګمرکونو څخه راټول کړي دي. دا د افغانستان د ګمرکونو په تاریخ کې لومړی ځل ده چې دومره عواید له ګمرکونو څخه راټولیږي. د قندهار ګمرک د افغانستان د ستر ګمرکونو له جملې څخه ده چې ډیری وارداتي مالونه هم له همدې لارې افغانستان ته راځي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي د قندهار ګمرک عواید یې د تیر جمهوریت دولت په پرتله 90% زیات شوي دي. دغه زیاتوالی په ګمرکونو کې د شفافیت او همدا ډول په ښه ډول د خلکو مالونو پروسس کولو له امله رامنځته شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان باندې لا هم د امریکا لخوا لګېدلي بانکي بندیزونه موجود دي چې زیاتره تجارانو ته مشکلات جوړ کړي دي.